سلام ملګرو، د نن په درس کې به موږ یو ډیر ساده او اسانه فارمول زده کړو چې د هغه په واسطه موږ وکولای شو ټول زمانې د اکټیو څخه پاسیو وایس ته واړوو. په تیر درسونو کې مو پاسیو وایس او اکټیو وایس تعریف کړل. دا چې پاسیو وایس ولې، کله او چیرې استعمالیږي زده مو کړل، او همدارنګه دا چې کوم جملې پاسیو وایس ته اړول کیږي او کوم جملې نشو اړولای زده مو کړل. نن د to be plus past participle یا to be plus pp فارمول درته زده کوم. لومړی راځو to be plus pp ترکیب له څه شي څخه راخیستل شوی دی دا زده کوو. to be یعنی is am are، د is am are یعنی to be دوهم حالت was were دی او درېهم حالت been دی، جاری حالت being، او pp past participle یعنی د فعل درېهم حالت. دا فارمول ډیر ساده او اسانه دی. دا فارمول د زده کړې لپاره یوازې ستاسې باید is am are، دوهم حالت was were، درېهم حالت been او جاری حالت being همدومره زده وي. او past participle که چیرې مو په یاد وي موږ وویل چې په پاسیو وایس کې فعل همیشه په درېهم حالت کې وي. نو to be خو is am are سو او دوهم و درېهم حالت هم هغه، او past participle هم د verb درېهم حالت دی. که چیرې مو په یاد وي موږ وویل چې په پاسیو وایس کې فعل همیشه په درېهم حالت کې وي. نو همدومره د دې فارمول د زده کړې لپاره همدومره کافي دی. اوس راځو دا چې څنګه زمانې د اکټیو څخه پاسیو ته واړو. اوس راځو مثالونه وړاندې کوو. I speak Spanish. دلته ګورو چې فعل مو په څوهم حالت کې دی. زموږ صرف د فعل سره کار دی. که چیرې فعل مو لومړی حالت کې وي نو کله چې اکټیو جمله پاسیو ته اړوو نو د to be لومړی حالت ور اضافه کوو، او که چیرې فعل مو په دوهم حالت کې وي نو د to be دوهم حالت یا was were په دا کې یو اضافه کوو، او که چیرې فعل مو په درېهم حالت کې وي نو د to be been ور اضافه کوو، درېهم حالت، او که چیرې فعل مو ing یا جاری زمانه کې وي نو د to be جاری حالت ور اضافه کوو، being. مثلا I speak Spanish. اوس راځو دا پاسیو ته اړوو. د پاسیو اړولو لپاره اوس راځو object د جملې سر ته راوړو. Spanish object دی، د جملې سر ته راځي، ځکه په پاسیو وایس کې زموږ کار ټول د object سره دی. زموږ صرف object پکار دی، subject مو نه دی پکار. یعنی د subject هیڅ پروا نه لرو چې subject څوک دی څه وکړه، یوازې object سره مو کار دی. I speak Spanish. دلته I subject دی، speak فعل دی او Spanish دا object دی. نو دا چې object سره مو کار دی نو object را اخلو سر ته Spanish. اوس راځو فعل ته ګورو. مخکې مو وویل د فعل حالت ته ګورو بیا to be ور اضافه کوو. چې Spanish مو راواخیستل subject سو. اوس نو speak د فعل لومړی حالت دی. نو موږ ویل کله چې د فعل لومړی حالت وي د to be لومړی حالت ور اضافه کوو. په فارمول کې مو ویل to be plus past participle. د to be لومړی حالت is am are دی. نو Spanish سره is راځي، Spanish is. نو اوس بیرته فعل چې راځي speak. په پاسیو وایس کې فعل همیشه په درېهم حالت کې وي. هر زمانه چې پاسیو وایس ته اړو فعل باید درېهم حالت ته واړول سي. فرق نه کوي که چیرې جاری زمانه وي که ساده زمانه وي. هر زمانه چې وي چې کله موږ د هغې زمانه جمله پاسیو ته اړو نو د هغه فعل هم باید درېهم حالت ته واړو، to be past participle. دا فارمولونه. اوس نو Spanish speak لومړی حالت دی، د to be لومړی حالت is am are دی، د Spanish سره is راځي. Spanish is speak درېهم حالت راځي spoken. Spanish is spoken. سپانوي خبرې کېږي. نور آی سره مو کار نه دی ځکه په پاسیو وایس کې موږ ته سبجیکټ هیڅ مهم نه دی، او که چیرې غواړو اضافه یې کړو مشکل نشته، ویلی سو by me. Spanish is spoken by me. سپانوي زما په واسطه خبرې کېږي. که چیرې by me مور اضافه نه کړو هیڅ فرق نه لري ځکه په پاسیو وایس کې زموږ کار صرف د object سره دی.
په دا اکټیو جمله کې سپاینش زموږ آبجیکټ و، اوس مو دلته سبجیکټ ته راوستل او Spanish is spoken by me. اوس راځي څو نور جملې چې ستاسې سر ورباندې خلاص شي. We eat soup. موږ سوپ خورو. simple present tense دی. نو اوس راځو سوپ object دی، object راخلو سر ته، سوپ اوس فعل ته ګورو. eat فعل دی، دا چې eat لومړی حالت کې دی نو د to be لومړی حالت ور اضافه کوو. سوپ دا چې مفرد دی is ورسره راځي. soup is eaten. eat درهم حالت باید استعمال شي. soup is eaten. We are eating the soup. present continuous tense دی. نو اوس سوپ را اخلو، سوپ وروسته eating جاری ځي نو د to be جاری حالت را اخلو. soup is په یاد مو یوه خبره چې موږ د زمانې کومکی فعل باندې هیڅ کار نه لرو. کله چې پاسیف ته اړو کټ مټ د همهغه زمانې کومکی فعل یا اکسلري را اخلو. د اکسلري وروسته موږ د to be ورب ته په کتو سره چې ورب په څوهم حالت کې دی د to be یو د حالتو څخه ور اضافه کوو. مثلا دا اوس کنټینیوس تنس دی. We are eating the soup. د soup را اخلو object د soup سره is راځي. د soup is دا eating دی نو دا جاری حالت دی نو being ورسره اضافه کېږي د to be جاری حالت. ځکه فعل ته موږ ګورو دا فعل جاری دی نو د to be جاری حالت ing حالت ور اضافه کېږي. The soup is being eaten. The soup is being eaten. که چیرې by us ووایم مشکل نه لري، که ونه وایم مشکل نه لري، خو صرف زموږ کار د object سره دی، د soup سره. We have eaten the soup. We have eaten the soup. موږ سوپ خوړلی دی. دا present perfect tense دی. د soup را اخلو کله چې اکټیو ته پاسیف ته اړو. د soup has اوس فعل ته ګورو. د دا زمانې فعل درېهم حالت کې دی. د soup has د to be درېهم حالت راچو been. The soup has been eaten by us. که چیرې by us وایو که ونه وایو فرق نه لري. We ate the soup. موږ سوپ وخوړل. simple past tense. We ate the soup. اوس پاسیف ته اړو. the soup اوس د فعل حالت ته ګورو څوهم حالت کې دی دوهم نو was ورڅخه یو اضافه کېږي. دا چې soup مفرد دی was ورسره راځي. the soup was eaten. We have been eating the soup. موږ سوپ خورو. present perfect continuous tense دی نو کله چې پاسیف ته اړو object را اخلو. the soup اوس د دې زمانې کومکی فعل دلته خو we have been دی نو چې soup بیا دا چې بیا subject soup راځي has been ورسره راځي ځکه مفرد دی نو the soup has been تر دا ځای راځو has been د دې زمانې کومکی فعل هم انتقالو. the soup has been اوس د فعل حالت ته ګورو. دا فعل په ing کې دی نو د to be ing حالت ور اضافه کوو د کومکی فعل وروسته. د to be ing حالت چې شو being نو جمله داسې راځي. the soup has been being eaten by us. We were eating the soup. موږ سوپ خوړلو په حال کې وو. past continuous tense دی. We were eating the soup. موږ د سوپ د خوړلو په حال کې وو. نو اوس پاسیف ته اړو object را اخلو the soup. the soup were کومکی فعل هم انتقالو. the soup دا چې soup دی were پر ځای was راځي ځکه دا مفرد دی. the soup was اوس راځو فعل ته ګورو. دا زمانې فعل په ing حالت کې و to be ing ور اضافه کوو. the soup was being eaten. the soup was being eaten. هر کله چې موږ یو زمانه اکټیو څخه پاسیف ته اړو نو کټ مټ د همهغې زمانې کومکی فعل انتقالیږي. د کومکی فعل وروسته موږ د زمانې فعل ته ګورو چې فعل په کوم حالت کې دی. د فعل د حالت په کتلو سره موږ د to be
یو د حالتونو څخه اضافه کوو. یعنې که چیرې فعل په دوهم حالت کې وي د ټو بي دوهم حالت، که چیرې درېیم حالت کې وي د ټو بي درېیم حالت کې، او که چیرې جاري وي بینګ په پاسیف کې ور اضافه کوو. مثلا we had eaten the soup. موږ سوپ خوړلی وو. ګوره دا پاست پرفیکټ ټینس دی. نو کله چې پاسیف ته اړو اول خو ابجکټ را اخلو د سوپ، د دې زمانې کومکي فعل ګور had دی we had eaten. نو کله چې ابجکټ را واخلو د سوپ کومکي فعل هم را اخلو had. the soup had تر دا ځایه چې رالو کومکي فعل هم راواخیستی. اوس نو د دې فعل ته ګورو. د دا زمانې فعل eaten درېیم حالت کې دی. نو کله چې پاسیف ته اړو د ټو بي درېیم حالت ورچو. که چیرې مو په یاد وي د ټو بي درېیم حالت څه شو؟ بین. ایز ام آر لومړی حالت، واز ور دوهم حالت، بین درېیم حالت و. نو پاست پرفیکټ ټینس فعل په درېیم حالت کې دی. نو کله چې پاسیف ته اړو we had eaten the soup. the soup had دا چې درېیم حالت eaten و، موږ هم د ټو بي درېیم حالت ورچو. the soup had been eaten. the soup had been په دې خاطر چې د دې زمانې کومکي فعل په درېیم حالت کې و. the soup had been eaten. we had been eating the soup past perfect continuous tense دی. نو کله چې پاسیف ته اړو the soup object دی، د جملې سر ته راځي. زموږ کار د object سره دی، نو object تر غوږ نیسو راوړو د جملې سر ته. the soup اوس د دې زمانې کومکي فعل هم ور انتقالوو. the soup had been دا had been و کومکي فعل the soup had been. اوس د کومکي فعل وروسته اوس نو فعل ته ګورو چې د دا زمانې فعل په کوم حالت کې و. ګوره آینجي خوړلی دی، نو د ټو بي آینجي څه و؟ بینګ و. نو بینګ را انتقالوو. the soup had been being eaten. the soup had been being eaten. پاتې سو future tense. د future tense څلور زمانې دي. future tense صرف simple future tense پاسیو وایس ته اوړي، او نور درې زمانې future perfect tense، future continuous tense، future perfect continuous tense. دا درې سره پاسیو ته نه اوړي او یا هم هیڅ استعمال نه لري. نو په دې خاطر صرف simple future tense په پاسیو وایس کې استعمالیږي. او simple future tense کله چې پاسیو ته اړو د سبجیکټ څخه وروسته ویل کومکي فعل راځي، د ویل څخه وروسته بي ور اضافه کوو. نو داسې راځي we will eat the soup. موږ به سوپ وخورو. object را اخلو the soup، کومکي فعل هم را اخلو well. اوس نو هغه to be فارمول ته نه ګورو، دلته be صرف future tense کې د well وروسته be اضافه کوو. the soup will be eaten. the soup will be eaten. همدومره ډیر ساده او اسانه. نو په پایله کې کله چې موږ هره زمانه غواړو اکټیو څخه پاسیف ته واړو، د همهغې زمانې د object subject پر ځای راوړلو وروسته د همهغې زمانې کومکي فعل هم کټ مټ همهغه را اخلو. د کومکي فعل انتقالولو وروسته موږ د همهغې زمانې فعل ته ګورو. که چیرې د هغې زمانې فعل لومړی حالت کې و، نو د ټو بي لومړی حالتو څخه یو ور اضافه کوو. د سبجیکټ په کتو سره که مفرد و ایز، که جمع و آر، او که چیرې منفي یا آی و ام ور اضافه کیږي. او که چیرې فعل دوهم حالت کې و واز ور، که درېیم حالت کې و بینګ، او که چیرې جاري زمانو څخه یو زمانه و نو بینګ ور اضافه کوو. او فیوچر ټینس دپاره صرف د کومکي فعل وروسته بي ور اضافه کوو. همدومره ډېر ساده او اسانه دی. ملګرو خدای دې وکړي چې سر مو پرې څه نه څه خلاص سوی وي. د پاسیو وایس درسونه ادامه لري. هیله لرم چې ویډیو درسره لایک کړئ او خپل نظرونه او پوښتنې مو په کومنټ کې راته ولیکئ. او همدارنګه they broke the window جمله پاسیو وایس ته واړوئ. په راتلونکي درسونو کې به ماډل اکسلري وربونه او همدارنګه امریه جملې پاسیو وایس ته واړوو. مننه چې تر دې دمه راسره واست. تر راتلونکي درس مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ.